زه دلته 3 کیلې لرم، 1 2 3، او غواړم خپل دغه 3 کیلو سره دومره نورې کیلې اضافه کړم چې هغه مساوي شي له 10 کیلو سره. یعنې د مادې جمع عملیه په 3 شروع کیږي او په 10 ختمیږي، نو زه باید 3 سره کوم یو بل عدد جمع کړم چې هغه مساوي شي له 10 سره. نو زه له تاسو نه غواړم چې ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. څنګه چې تاسو به هم حل کړی وي، نو راځئ چې یو ځل بیا سره حل کړو. زه دلته 3 کیلې لرم، 1 2 3، او د کیلو اضافه کول شروع کوم. دا د ما 4مه کیله، دا 5مه کیله، دا 6مه کیله، دا 7مه کیله، دا 8مه کیله، دا 9مه کیله، او دا هم 10مه کیله. راځئ چې یو ځل یې وشمېرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو زما د کیلو تعداد پوره شو. راځئ چې وشمېرو چې ما څو کیلې له خپل 3 کیلو سره جمع کړئ چې هغه مساوي شي له 10 کیلو سره. 1 2 3 4 5 6 7. نو ما خپل د 3 کیلو سره نورې څو کیلې جمع کړې چې هغه مساوي شي له 10 کیلو سره. ما خپل 3 کیلو سره 7 کیلې نورې جمع کړې. 3 جمع 7 مساوي کیږي له 10 سره. که چېرته تاسو ورته ځیر شئ، زموږ د مساواتو ښۍ خوا مساوي کیږي زموږ د مساواتو له چپ خوا سره. یعنې زموږ د مساواتو ښۍ خوا عین شی ده لکه زموږ د مساواتو چپ خوا. په دې معنا موږ د مساواتو ښۍ خوا کې هم 10 کیلې لرو او د مساواتو په چپې خوا کې هم 10 کیلې لرو. دا دقیق همغه شی ده چې موږ نه یې غوښتي ول چې موږ باید خپل د مساواتو ښۍ خوا مساوي کړو د مساواتو له چپې خوا سره.